شعوري طور ما شعور په مفتو کې نه دی حاصل کړی خلک په کتابونو کې حاصلوي خلک د عالمانو نه اوري ما خو په خپل وجود تیر شوی دی نو ما شعور حاصل کړی دی ما خو خپل بچی په وینو لړلی اوچت کړی دی نو زما کار کړی دی ما خو خپله مور خور ښکاره لیدلې ده چې دې خلکو اخیری کې دغه دهشتګرد چې څوک ورته هر څه نوم اخلي دهشتګرد دی د هېڅ شی نه دی بل دا نه پښتون دی نه چې کوم دی پنجابی دی او نه بل ذات دی دهشتګرد چې هر څوک دی هغه د انسانیت دشمن دی او موږ د دهشتګردو خلاف په هر قیمت چې کوم دی جهاد وکړو زما په ملکنډ کې هغې چې کوم دی ښځې تقسیمولې چې دا ما د غنیمت دی دته به زه چې کوم دی نو پښتون ویم دته به زه د اسلام خدمتګار ویم لهذا د خلکو شعوري طور د دې خلکو خلاف راپاڅېدل او دکه زمونږ هغه ګټه وه چې مونږ ډېر په صفا نیت مذاکرات کول هغې مو انکار وکړو نو چې کومو خلکو د دوی سره مینه کوله هغه خلکو ته نفرت شروع دغه هغه ټرنینګ پوینټ دی دا د فیصلې هغه وخت دی چې تر څو عوام د دوی سره نو چا د دوی څه کولی نه شو چې عوامو د دوی شکل وپېژندو نو د دوی خلاف کاروي اسانه شوه او مونږ فوج سره چې کېناستو ټیک فوج کاروي کړې ده زما به هغه فوج بدې شو چې چا به مارشلانه بوله زما به هغه فوج بدې شو چې چا به جمهوریت خوښ نو زما به هغه فوج بدې شو چې پارلیمنټ یې نه منلو زما به هغه فوج بدې شو چې هغه به د دهشتګردو خلاف کاروایي نه کوله چې نن هغه وایي چې زه پارلیمنټ سپریم منم زه په جمهوریت شکخون نه وم زه چې کوم دی د دهشتګردو خلاف کاروایي کوم نو زه د داسې فوج سره په مورچه کې نه جنګېدم چې کومو خلکو زه دوی سره په شریکه وجلم نن هغوی په خپلو کې اړم دي فوج لګیا دی دهشتګرد وژني زه یم چې افرین په داسې فوج باندې چې نن د دهشتګردو خلاف هغوی په مورچه کې لګیا دي او دغه دهشتګرد وژني دا خو که زه د شوشا دپاره ویم چې نه اوس هم ته ښه نه نه به وایي چې بس ورځه پې که نه نو بیا خو زه یم که نه زه وینم چې زما بچې مري که نه چې یو خودکش دماکو شي نو سل شهیدان روچت کړ نو یو خو نه ده شوې په پېښور کې خو مسلسل 14 دماکې وشوې په یو دماکه کې خودکش دماکه کې چې کوم دی د 500 د 150 نه کم شهیدان مونږ نه دي اوچت کړي په 15 ورځو کې په پېښور کې 300 شهیدان او 950 چې کوم دی نو ټپیان سخت زخمیان داسې کور نو او داسې کوڅه نه وه چې په هغې کې شهید نو یا پکې زخمي نو همت او زه په دې بنیاد خبره کول غواړم چې د پاکستان په چوکاټ کې دننه په سیاستدانانو مې اعتبار ختم شوی په سیاستدانانو مو هغه اعتماد نو په فوجو مو هغه اعتماد نو په پولیسو مو هغه اعتماد نو په میډیا مو هغه اعتماد نو عوام متنفره شي او داسې حالات ته خلک تلي وو چې طبیعي خلکو په سترګو لیده او چاته لار معلومه نه وه دا د باچا خان د ولي خان د عوامي نیشنل پارټۍ دا بېلوسه خدمتګار خلک د اسفندیار ولي خان په قیادت کې مونږ پاکستان کې چې کوم دی دې خلکو ته لار وښودله چې نن حالات او واقعیت زموږ نه څه تقاضا کوي او که په پاکستان کې د سیاسي خلکو د دهشتګردۍ خلاف خبرې نو بېنظیره بیبي چې راتله تاسو ته به یاد شي چې دوی ورته یې مه راځه وجنې دي راله او ځان یې پرې ووجه که نن هغه شهیده نه وه نو په پاکستان کې کیدی شي چې داسې الیکشن ریزلټ نه وی دا به یو انجینیر الیکشن او په دې کې مؤکد تنګ نظر او دهشتګرد خلک راتلل چې د کومو خلکو د هغې قوتونو سره یارانه وه چې چا په الیکشن کې وس رسېدو خو دغه د لیډر د وینې په برکت چې یو سیاسي لیډر او زه ورته د سیاسي لیډر په حیثیت ګورم چې هغې شهادت وشو نو په پاکستان کې یو پرشر راغلو او یو الیکشن چې کېدو نو په هغې کې عوامي جذبات او خواهشات ډېر په تیزۍ وو د هغې مخه جانبۍ نه شوه ځکه چې کوم دی تر څه حده پورې حقیقت الیکشن شوی دی نن چې تاسو په پاکستان کې مترقي او قوم پرسته او په خاوره مین خلک وینئ نو دا الیکشن که انجینیر الیکشن وی کېدی شي چې دا خلک
دومره سر ته نه وی راختلی دا د هغې برکت او د هغې نه پس ته زمونږ خپل مشر اسفندیار ولی خان باندې خودکش دماکه شوه خدای پاک بچ کړو ډرامې والا خو ډېر خلک شته د چا مخې ته خو پټاخه خلاصه کړه بیا په دوربین کې ووینه په کور کې په حجره کې ناست مخامخ ورته خودکش دماکه کېږي او که د هغه ګنمین ټوپکزنې نه وې او په هغه باندې د پاسه ورغلی نه وې نن به اسفندیار خان خدای مکه مونږ سره نو زمونږ افراسیاب خټک صاحب په هغه باندې چې کوم دی خودکش دماکه وشوه خدای پاک بچ کړو زمونږ بشیر بلور صاحب درې ته خودکش دماکه وشو زموږ پارلماني لیډر دی په ما باندې شوې ده په اکلشاه باندې زمونږ په اورنګزیب باندې په علمگیر باندې دا د پارلیمنت ممبران یادوم او بیا د پارلیمنت ممبر علمزیب زمونږ ورور شهید کړی شو بیا شمشیر زمونږ د ملکن شهید کړی شو بیا د دغه شمشیر د تره زوی شهید کړی شو دورونه والا چې کوم دی نو زخمیان کړ زمونږ واجد علي خان د هغه ورور چې کوم دی نو شهید کړی شو وزیر دی زمونږ ایوب شاړي چې وزیر دی د هغه دوه ورورونه شهیدان شو زمونږ وقار ایم پی ای د ملکن د هغه یو ورور او دوه ورورونه شهیدان کړ او په داسې طرز شهیدان کړ چې پلار یې هغه ورور یې ورته ودرول او دوه ماشومان زامن یې ورته ودرول یو یې په تندي وویشت او بل یې په تندي وویشت مونږ خو هره ورځ هم کربلا تېره کړې ده او بیا چې کوم دی د هغې ماشومانو پلار د زنانو په وړاندې باندې هغه وویشتو افضل خان لالا چې نن تاسو سره خبرې وکړي 4 ځل په ده باندې حمله شوه یو ځل په ګولو بیخي سورې سورې و خدای پاک بچ کړو او څه کم 300 زموږ د ملکن د پارټۍ عهدهداران شهیدان شو اسې امن اسې نه دی راغلی اسې چې کوم دی نو مونږ د پاکستان ته لار نه ده سمه کړې دا خبره ما تر دې پورې وکړه چې د دغې نه پس ته د سیاستدانانو اعتماد په سیاستدانانو چې د دهشتګردۍ خلاف مونږ جهاد شروع کړو عوامو د سیاستدانانو سره مینه شروع کړه فوج چې د دې خلاف کاروي وکړه فوج سره خلکو مینه شروع کړه او پولیس چې مونږ خپل وخت د مناسبت سره دومره ټرین کړو چې د فوج برابر دی نن چې خودکش راځي نو اوه خودکش دماکې داسې شوې چې پولیس والا پې اول ځان والوځئ او هغه هلته ناکام کړي او نور عوام ترې بچ کړي هغه پولیس چې خلکو به ترې نفرت کو نن هغې پولیس سره خلک مینه کوي مونږ د هغې دې کردار ته سلام پیش کړو او ګرانو ملګرو مونږ د علماء حق په دې موقع د علماء حق کردار ته سلام پیش کوو چې کېناستل او فتوا جاری کړه چې کوم خلک په دهشتګردۍ کې ملوث دي او کوم خلک خودکش دماکې کوي دا په اسلام کې حرام دي د دې نه مخکې مولانا سنجان صاحب فتوا جاری کړې وه هغه شهید کو او په تیره عوامو ته سلام پیش کوو چې دومره خبرې په کراچۍ کې یو دماکه وشوه مونږ د سره همدردي د انسانان دي مونږ د دنیا په یو ځای کې وینه تویېدل نه غواړو زموږ د ټول انسانیت احترام کوو په کراچۍ کې یو دماکه وشوه د چا دوکانونه چې کوم دی سوځېدل د چا کورونه سوځېدل او پکې اعلان شو وایي کراچۍ والا دومره وینه ورکوله چې کتابونه نه ختمېده ما نه ټي وي والا تپوس وکړو ما ورته ویل زمونږ خو په رګونو کې وینه وچه شوه مونږ خو دومره وینه ورکړه مونږ خو دومره شهیدان ولیدل مونږ خو دومره زخمیان ولیدل تاسو صرف د هغې د کتار صفت کوئ